د فاریاب ولایت مقامات وایي رسول لنډۍ ملا نه و بلکې د باج اخیستلو د یوې ډلې مشري کوله چې ښځې په ځانګړې توګه بې اولاده ښځې یې په نښه کولې. د فاریاب په ولایت کې څارنوال فرید غوري نیویارک ټایمز ته ویلي ملا لنډۍ د ښځو سره د خپل جنسي مقاربت ویډیوګانې په پټه ثبت کولې او بیا د دغو ویډیوګانو په استفادې یې له ښځو نه باج اخیسته او هر څومره پیسې او ګاڼې چې لرلې هغه یې ترې اخیستلې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د فاریاب د ولایتي شورا د مرستیال صبغت الله سیلاب له خولې لیکلي دي ملا لنډۍ چې اوس شاوخوا 40 کلن دی کله چې تنکۍ ځوان و یو محلي قومندان ته یې نڅا کوله. وروسته ملا لنډۍ زیارت فال لیدل او تعویض لیکل پیل کړل. رسول لنډۍ د څو نورو ښځو په مرسته چې یوه یې په فاریاب کې پولیسه وه د ښځو په منځ کې تبلیغ کاوه چې هغه ګواکې د بې اولادۍ درمانونکی دی. هغه ښځه چې ملا لنډۍ ته ورغلې وه او د ملا لنډۍ ښکار شوه هغه خپله قیصه څه داسې کوي. په لومړي ځل ملا لنډۍ یو څو ساختونه راکړل او د ساختونو د استعمال لارښوونه یې راته وکړه. ساختونه مې استعمال کړل خو نتیجه یې ورنه کړه. بیا ملا لنډۍ ته ورغلم او دا ځل یې راته یو تعویض راکړو او راته یې وویل چې سبا راشه او ځان سره توره چرګه هم راوړه. زه لاړم په سبا مې ځان سره توره چرګه هم راوړه. بیا یې راته نور ساختونه راکړل. میاشت پوره شوه خو نتیجه یې ورنه کړه. نو بیا راغلم د ملا لنډۍ خواته. ورته مې وویل چې هغه لار څه ده چې حتما کار کوي. نو بیا یې یو بل اتاق ته بوتلم او جنسي تیری یې را سره وکړو. خو د تعجب خبره دا وه چې د جنسي تیري په وخت کې به یې په دمونو او دعاګانو باندې دمولم. نو درنو خویندو د تعویضونو او ملایانو څخه ځانونه وساتئ. دا ټول چل، فریب او بې حیایي ده.